دوه ډیر د خوشحالۍ خبرونه. د افغان حکومت او طالبانو مخامخ مذاکرات پیلیږي او خلیلزاد ولې خوشحاله دی؟ دا ټول په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. په حکومت کې سرچینې وایي تېره ورځ ماښام تر ډېرو بحثونو وروسته بالاخره د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه د زمري په 26مه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټه وټاکل شوه. دغه نیټه د سولې مشورتي لویې جرګې له لوري د 400 طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته شوې ده او لومړنۍ غونډه به په قطر او د دویمې هغې په اړه به وروسته بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تایید کړی ده چې د بندیانو د خوشي کولو وروسته به دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دغه راز د معلوماتو پر اساس د طالبانو له لوري د مذاکراتي ټیم مشري به عباس ستانکزی کوي او طالبانو هم له وړاندې مذاکراتي ټیم برابر کړی دی. او بلخوا خلیلزاد خوشحاله دی او وایي چې لویې جرګې د حکومت او طالبانو مذاکراتو پیل لپاره مهم ګام واخیست. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډاکټر زلمی خلیلزاد وایي چې لویې جرګې په خپل پریکړه لیک او ولسمشر غني په خپل تصمیم سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو مهم او لوی ګام واخیست. د نوموړي په وینا دغه اقدامات به د دې لامل شي چې په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي او د سولې لپاره یو تاریخي فرصت جوړ شي چې پر اساس به یې افغانان دایمي اروبند ته ورسیږي. خلیلزاد وایي په راتلونکو څو ورځو کې به چې بندیان خوشي شي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي پلاوی به دوحې ته سفر وکړي او هلته به له طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. په لومړیو مذاکراتو کې به د راتلونکو خبرو لپاره سیاسي لارنقشه جوړه شي او ټول به د دې لامل شي چې افغانان واقعي سولې ته ورسیږي. نوموړي یو وار بیا ټینګار کړی دی چې امریکا خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان غواړي او نن موږ د هدف ته یو ګام نور هم نږدې شوي یو. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا مهمه ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که د زلمي خلیلزاد او یا هم د مذاکراتو په اړه نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه.